د دې نجلۍ ځیرکتیا، خلاقیت، نوښت او د کار کولو لپاره هڅې د ستاینې وړ دي. له ګرانبیه ډبرو څخه ګټه اخیستل او په لاس د جوړو شویو ګڼو ډیزاینونه د هر پیرودونکي پام ځان ته رااړوي. حسینه مرداي له ادبیاتو فارغه ده، خو له زرګرۍ او حکاکۍ سره ډېره مینه لري. فعالیت‌های ما بیشتر روی صنایع دستی خانم‌ها می باشه و زیاتر هنر امی زرګرۍ و حکاکۍ ما پیش میبریم. حسینه د خپلو محصولاتو د تولید لپاره یوه کارخونه جوړه کړې، خو وایي چې د دغه تولیداتو د پلور لپاره ځانګړی ځای نه لري او خپل لاسي زیورات په آنلاین توګه او کله ناکله یې په نندارتونونو کې پلوري. ما جای مشخص بر خانم‌ها نداریم که برشان یعنی به نمایش بگذاریم و همچنین نمایشگاهی که میشه همین تولیدات دست بانوان اونجا میبریم و به نمایش میگذاریم. دا نجلۍ له مسئولینو غواړي چې د ښځینه سوداګرو ملاتړ وکړي او د ښځینه صنعتکارانو د پرمختګ او د دوی د لاسنیوي په موخه بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي. خانم‌ها را اگر بخواین که اینا به همین ظرفیتشان بالا بره، بعض برنامه‌ها رو برگزار کنن و کسایی که مثلا همین نمایشگاه را برگزار میکنن اینا هم خیلی خوب است در حساب مثلا همین هنر صنایع دستی بانوان. حسینه چې یوه هڅونکې او ځواکمنه نجلۍ ده، افغان میرمنې اتلانې بولي او هغوی پیاوړتیا، هڅې او کار کولو ته هڅوي. ما میتونیم در هر عرصه پیشرفت کنیم، نمیتونیم فقط بگوییم که یک عرصه را نمیتونیم. در هر عرصه شما میتونین تلاش کنین و تمام تلاش ها و کوشش دست خود ما است. په داسې حال کې چې افغان سوداګرې تل د خپلو عایداتو د کموالي، مالی ملاتړ د نشتوالي او د خپلو تولیداتو د پیر او پلور لپاره د بازار د نشتوالي خبره کوي، خو له دې ټولو ننګونو سره سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او خپل ځان او ټولنې ته خدمت کوي.